نظام الدین قیصري چا او چیرته پټ کړی و؟ دوستم ولې له اشرف غني سره داسې له قصده کار وکړ؟ مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. جنرال دوستم قیصري شبرغان ته روغ رسولی دی. د ملي جنبش ګوند لوړپوړي سرچینې وایي نظام الدین قیصري وروسته له هغې چې جنرال دوستم څخه مرسته وغوښته د جوزجان مرکز شبرغان ته لیږدول شوی دی. د جنبش لوړپوړي غړی سید نجیب الله هاشمي تاند ورځپاڼې ته ویلي قیصري پخپله له جنرال دوستم څخه په تلیفوني اړیکه کې مرسته غوښتې او هغه یې خپل معنوي پلار بللی دی. قیصري جنرال دوستم ته وویل چې وخت یې را رسېدلی چې خپل ازبکانو ته سرښکته یې کړم او له خپل معنوي پلار جنرال دوستم څخه مرسته وغواړم. د جنبش دا غړي وایي جنرال دوستم له دې وروسته قیصري ته مثبت ځواب ورکړی او هغه یې صحیح سلامت جوزجان ولایت ته رسولی دی. له تیرو 2 شپو راهیسې په بلخ ولایت کې د قیصري په کور ځانګړي عملیات روان وو چې چارواکو پکې د هغه د 20 ملیشو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. پر قیصري د غلا، باجګیرۍ او د نږدې 300 ناقانونه وسلوالو د ساتلو تورنونه شته دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.